تازه او ښه خبر. محسن داوړ او علي وزیر د اشرف غني د لوړ مراسمو کې ګډون کوي. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي امریکا غږ ډیوه ته ویل دي چې د هغه ترڅنګ د بلنه د پی ټی ایم بل مخکښ مشر علي وزیر ته هم ورکړل شوې ده او دوی په ښه اراده لري چې د ولسمشر د لوړ مراسمو کې ګډون وکړي. محسن داوړ وایي د افغان دولت بلنه هغه او علي وزیر ته رسیدلې ده او که د پاکستان ریاست مخه ونه نیوله نو هغوی به د ولسمشر اشرف غني د لوړ مراسمو کې د برخه اخیستلو لپاره خامخا کابل ته ځي. ښاغلی محسن داوړ وایي سفاري بندیزونه شته خو په پاکستان کې د افغانستان سفارت ورته ویلي دي چې هغوی پر دې بلنو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خبر کړی دی. د علي وزیر او محسن داوړ نومونه د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له لوري د سفاري بندیزونو نوملړ ته اچول شوي دي او د پاکستان د قانون له مخې هغوی د هیواد بهر تګ نشي کولی. خو نوموړي وویل موږ به له خپله اړخه بشپړه هڅه وکړو چې د مراسمو کې برخه واخلو او بیا که ریاست کابل ته له تګ نه منع کولو نو هغې سره به په هغه وخت کې ګورو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې د منظور پښتین په پاکستان کې نیول کېدل د خپل یو ټویټ د لارې غندلی وو چې د پاکستان حکومت دا په خپلو کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې وه. خبریال وایي د محسن داوړ او علي وزیر څخه دا هم وپوښتل چې آیا دا بلنې یوازې هغه او علي وزیر ته ورکړل شوي دي او که نه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ته هم ورکړل شوي دي. خو هغوی د دې پوښتنې په ځواب کې غلي پاتې شول او څه یې ونه ویل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د لوړې مراسم په راتلونکې اونۍ کې ترسره شي چې د هیواد د ګوټ څخه د مخور مشرانو ترڅنګ پکې بهرني میلمانه او سیاستوال هم ګډون کوي.